که څه هم سږکال مسؤلین د نورو کلونو په پرتله د کندهار د انګورو حاصلاتو کې د 25% د زیاتوالي خبره کوي، خو باغ لرونکي بیا پر دولت په نیوکې سره وایي چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د سړو خونو او بازار د نشت له امله اړ دي چې خپل حاصلات په کمه بیه او زیان وپلوري. دولت باید موږ ته خواري وکړي، د ډالر ته ارزانه کې شی مو په فروش ورسېږي، په دولتو په خارجو ته اصل سی ولاړ سي. موږ مسؤلین را باندې را نه دي، دلته شی نه را جوړي، مصرفونه را باندې ګران دي. دولت وپوهېږي، کومک وکړي، مرسته وکړي. کومک مرسته چې همدا خو واز موږ په افغانستان کې نه خوړه کېږي، ولاړ شي نورو دولتو ته، نورو ځایو ته وپوهېږي. موږ سره دولت داسې کومک وکړي، دا د افغانستان در بدره مخلوق چې وپوهېږي ټکور ټکور ولا که در اوس پر ما باندې در 100 لکه روپۍ له کمه باندې ده، نو زه اوس دا 100 تنه یالدارې وپوهېږي په څه شي وچلو، په دغه شپږمې ته ولاړ یم. په همدې حال کې د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږکال 25% د انګورو حاصلات زیات وه، خو د مارکیټ د نه موجودیت له امله باغ لرونکو ته پیښېدونکو زیانونو دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کرهڼې رئیس سید حفیظ الله سیدي وایي د انګورو د نورو ضایعاتو د مخنیوي لپاره دوی د باغ لرونکو سره په ګډه د انګورو څخه د ممیزو جوړولو پروسه پیل کړې ده. په دې کې حکومت کوشش کوي چې مارکیټ پیدا کړي. زیات خوشبختانه باید وایم چې زیات انګور چې زمونږ تقریبا نیمایي نه زیات دلته وچیږي، او بیا هغه تاسو پوهیږئ چې د وچو انګورو چې کشمش ته جوړیږي یا ایتی یا تور وڅکي وي، نو هغه بیا په خلار باندې لاړ شي خارج ته هم فرق نه کوي، هغه د ساتلو هغه توانایي او وخت هم زیاتیږي او د مارکیټ ته د تقاضا په اساس باندې هغه وړاندې کیږي، نو بزګر بیا ډیر زیات نقصان نه کوي. تر دې وړاندې هم د تازه میوو سوداګرو شکایت درلود چې پاکستان پر تازه میوو خپل محصول زیات کړی دی، او د تیر خلاف د تازه میوو پر هر موټر خپل محصول له 100,000 څخه 300,000 ته لوړ کړی دی. افغان دولت ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزې تکیې د کموالي لپاره یې پر یو شمېر نورو بدیلونو کار کوي. قدرت الله رضوان، میلمه رادیو، کندهار.